یو بادشاه تیر شوی دی نوشیروان، ډېر ښه بادشاه تیر شوی دی، نیک عادل بادشاه. نو هغه سره یو وزیر و، د هغه وزیر نه پسه خفه شو. حکم یې وکړ دا وزیر جیل ته واچوي. نو وزیران او دا لوی خلک دا خو ډېر نازکي، هغه جیل ته واچو او ورته وی سختی وسره شروع کی، روټۍ مله پوره مور کوي او نورم وسره سختی کوي. بادشاہ ډېر خفه اچې جیل ته بوت، جیل کې پروت دی، هغوی وسره سختی کوي، روټۍ هم په مړه خېټه نه ورکوي، نورم وسره ښه سلوک نه کوي. میاشتې تېره کړه، 2 تېرې کړې، 3 تېرې کړې، کال تېر شو، چاړو چا تپوس نه کو. خو د هغه هېڅ پروا نه وه، بېغمه پروت و او ورځ تر ورځه به رنګ د هغه تازه کېده او خوشحاله و. څه ملګري وله لاړل ملاقات دپاره چې یاره دې وګورو چې څنګه دی. ملګري دې تپوس کوي چې دا تا دونه سختی او تکلیف او ته خو ډېر نازک وي، کمزورې وي، دا خو ته ناز و نعم کې لوی شوی وي، دې سختۍ سره ستا کې اړو څه تبدیلي رانله، ستا رنګ همغسې تازه دی. هغه ورته وی یو زما رنګ کې فرق ځکه نه دی راغلی، ما ځان له یو دوی جوړه کړې ده. درې قسمه دوی مې تیاره کړې ده او هغه 3 قسمه دوی زه 3 ټیمه خورم لکه د ډاکټر نسخه ده، یو سهار خورم، یو غرمه خورم، یو ماښام خورم. بس هغه دوی چې زه استعمالوم زه ټیک ټاک یم، زما بدن کې هېڅ فرق نه دی راغلی، رنګ کې مې هېڅ فرق نه دی. هغوی ورته وایي دا څه نسخه دې تیاره کړې ده؟ وایي لومبۍ نسخه خو مې دا تیاره کړې ده د سهار خوراک دپاره چې د الله په ذات باندې مکمل باروسه او اعتماد مې پیدا کړی دی. بس که ما ته تکلیف رسېدلی دی دا د الله طرفه دی، که ما ته خوشحالي راځي دا د الله طرف دی. ما لکه وزارت را کړی نو هغه م الله را کړی و، که رانې واغېشته نو هغه م الله رانه واغېشت. دا زما د الله په ذات باندې مکمله باروسه ده. نو ما ته څه خفګان نشته، د الله نه به زه څه ګیله وکړم چې یا الله تا ولې ماله را کړې او تا ولې ما نه واغېشته؟ نه، بس زما د الله په ذات باندې باروسه ده. الله چې را سره څه کوي بس کوي به، دا د هغه خوښه ده، زه د هغه بنده یم. دا نسخه چې زه هر سهار استعمالوم با ټوله ورځ زما ښه تېره شي، هېڅ پروا مې نشته. دا مونږ خفه ولې یو؟ زمونږ خفګانونه ځکه دي، بیماری ځکه دي، بندگان د الله یو، خو دا عقیده م نه ده چې یاره دا بیماری په ما راله ورګه دا را باندې الله راوسته، دا یو مصیبت را باندې راغی دا الله را بیماری راله. نو مونږ څه وایو؟ یاره بېګا مې روټۍ ډېره کړې وه او بس هغې سره باندې دا چلو شو. اسبابو ته ګورم او مسبب الاسباب ذات ته نه ګورم. داسې نه ویم چې دا هر څه ما دا خدای زه بیمار کړم، پرون مې بدپریزي کړې وه ځکه دا چلو شو. ګراني راله نو د ګرانۍ اسبابو ته ګورو چې ډالر ښکته شو ډالر پورته شو. دې ته نه ګورو چې دا ګراني الله قرآن کې وایي دا زه را ګراني راولم او زه ارزاني راولم، زه رزق فراخه کوم او زه رزق تنګوم. اوس د الله ذات ته زمونږ نظر نه دی او په ډالر هم نظر دی چې ډالر ښکته شو او ډالر پورته شو. بچې دا بټن بند کړه، شاته هغه مړ کړه. د الله په ذات باروسه نشته. غم را باندې راغی نو پکار دا ده چې د غم اسبابو ته ونه ګورو، الله باندې نظر. دا غم را باندې الله راوستی دی، دا تکلیف الله راوستی دی، دا پریشانی الله راوستی ده. که مونږ خپل ځان الله ته وسپاره بس دا داسې ښه نسخه ده چې مونږ به ټیک ټاک یو، زمونږ به بیا بیماری هم نه وي او زمونږ به بیا چې دی نو ګیله هم نه وي او فریادونه به هم نه وي. ځکه فریاد چاته به کوو؟
مونږ خو د اسبابونه فریاد کوو، اسبابونه بیا فریاد ني. او د الله نه سړی شکوه کولی نشي، بس ټیک ټاک پي. یو سړی و نو اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي، و یو سړی و نو زوی ته یې وی چې ما سره به هر ماښام حساب کتاب کی، د کور ټول معاملات چلے، کاروبار چلے، نو کله چې ماسخوتن مونځ وشي او د کېږو نو د هغې نه مخکې ما سره به د ټولې ورځې حساب کتاب کې. ورځ چې تېره شوه، شپه شوه، زوی پلار سره کېناست، پلار ورته وایي وایه بچې سار دې ړومبی کار کوم یو کړی دی، حساب کتاب را سره وکړه. هغه ورته تفصیل بیان کړ چې دا کار مې کړی. ښه نو دا دې داسې ولې کړی دی؟ لکه مثلا نن ما چې دی نو الوګان راوړي، کور ته سبزي مې راوړې وه او ورسره مې لږه غوښه راوړې وه. ښه بچې نو دا غوښه دې ولې راوړه؟ نو هغه وجه به ورته ښیې چې یاره دا وجه وه چې یاره دا غوښه مې ځکه نن راوړې ده، نن میلمانو کور کې نو ما وی چې غوښه راوړم. هغه وجه به یې ښې، دا فلان کې کار دې کړی دی، فلان کې کار دې کړی دی. ټوله ورځ اوس چې ته دا حساب کوې چې دا کار دې ولې کړی دی او دا دې ولې نه دی کړی، په دې خو ګنټې تېرېږي، شپه نیمه تېره شوه، پلار سره حساب کتاب ختم نه شو. سبا له بیا دغسې بله ورځ بیا چې یو 3 ورځې دا حساب کتاب ورسره پلار وکړو نو دا زوی ډېر تنګ شو. هغه وی دا حساب کتاب خو ډېر ګران دی، دا به زه روزانه تا سره دا مازغه خورم چې دا کار مې ولې داسې کړی او دا مې ولې داسې نه دی کړی. دا حساب کتاب د پیسو د لین دین بابا دا خو زه نشم کولی، او دا ته په ما باندې ولې کې؟ خو کور دی بس زه چلوم، زه دې زوی محتره باندې اعتماد وکړه، زه دا کور دا لین چلوم، کاروبار چلوم، بس اعتماد را باندې وکړه. دا حساب کتاب را سره مه کوه، ځکه ټوله شپه په دې باندې تېره شي، د ورځې دا منډې ووام، د شپې بیا تا سره ټوله شپه ناست یم او حساب کتاب کو، نو دا را سره مه کوه. پلار ورته وی بچې دا حساب کتاب زه تا سره د دې دپاره نه کوم چې په تا زما اعتماد نشته، دا حساب کتاب ځکه کوم چې ته دې زړو اډوکو سره او دې کمزوري بدن سره حساب کتاب نشي کولی او د 2-3 ورځو حساب نشي کولی، نو هغه لوی ذات سره چې هغه قادر مطلق ذات دی، ته به هغه سره د 80 کالو حساب څنګه کې؟ دا خو دې زه هغې ته تیاروم چې ته هغې ته تیار شي. دا حساب کتاب د سره ځکه کوم چې تا سره دا احساس پیدا شي چې دا زه ژوند تېرومه، سبا زما یو ذات سره پیشي ده او د دې ټولې حساب کتاب به د دې زندګۍ ورسره زه کوم، نو دا زه ته هغې ته تیاروم. نو علماو لیکلي دي، اشرف علي تانوي صاحب دا لیکلي دي، وی په کار دا ده چې زمونږ ټول نظر هغه د الله په ذات باندې شي. بس که په ما بیماری راځي هغه هم د الله د طرف نه ده، که په ما خوشحالي راځي هغه هم د الله د طرف نه ده، که په ما صحت راځي هغه هم د الله د طرف نه ده، که په ما غم راځي هغه هم د الله د طرف نه ده، که په ما ګرانی راځي هغه هم د الله د طرف نه ده، که ارزاني را باندې راځي هغه هم د الله د طرف نه ده. الله ته ولې نسبت نه کوم؟ مسبب الاسباب ذات دی، الله هر څه کولی شي، دا هر څه ما سره الله کوي. نو نظر د الله په ذات باندې وساتو، دا نور سیزونو نه نظر کټ کو. کله که زمونږ د الله په ذات باندې نظر شو با زمونږ ټول معاملات په صحیح شي. ناغه وزیر خپلو ملګرو ته وایي یو خو مې دا نسخه تیاره کړې ده چې زما جیل کې روزانه دا رنګ تازه کیږي، نو زما پوره اعتماد هغه د الله په ذات دی، نو دا یو نسخه ز سهار استعمال کوم، بیا غرمه چې دی نو بل خوراک مې صبر دی، صبر وکم، که جیل دی او که تکلیف دی او که ارس دی خو بس صبر کوم. نو چې صبر کوم بس تکلیف هغه چاته چې هغه بے صبری کوي، او چې بے صبری نه کوم صبر کوم، بس د الله پکړو صبر کوم، چې صبر کوم هیڅ هم نشته، بس ښه ژوند تېرېږي روان. او دریمه نسخه، دریم خوراک د دوایې مې تیار کړی دی،
هغه زه د شپې خورم چې د جزع او د فزع نه ځان ساتم، ویر نه کوم چې زه ولې جیل ته راغلی یم او د بادشاه ولې ما سره داسې وکړل او ټوله شپه بیا جاړم. نو د جزع فزع سره بدن خرابیږي، دې سره سړی بیماریږي. او چې زه جزع فزع نه کوم، ویر نه کوم، فریاد نه کوم، بس هیڅ هم نشته، بدن مې ښه ټیک ټاک دی. نو هغه وزیر خپلو ملګرو ته دا ووایي چې په جیل کې زه تازه کېږم، نو زه دا نسخې استعمالوم. یو مې د الله په ذات بروسه ده، او بل چې دی نو صبر کوم، او بل جزع فزع نه کوم. بس چې سره سره الله کړي دي، ټول زما نظر د الله په ذات باندې دی، دا هر څه ما سره الله کړي دي او الله را سره کوي. بس دغه عقیده مې ده، الحمدلله ښه ژوند مې تېرېږي. عزتمندو، دا دنیا د حالات په بدلیږي را بدلیږي. تلک الایام، الله پاک فرمایي نداولها بین الناس، دا گردش د زمانې دی، دا ورځې دي، دا تیریږي. څوک په بیماری وي، په چا بیماری وي، په چا به صحت وي، د چا به خوشحالي وي، د چا به غم وي، کله به یو پریشانی وي، کله بله، کله خوشحالی او کله غم، کله ګرانی او کله ارزانی، کله کاروبار ښه او کله خراب. دا د دنیا سره تړلی سیز دی. خو بس علما مونږ ته کتابونو کې دا وایي د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې تاسو نظر د الله په ذات باندې وساتئ، بیا به تاسو ته یوه پریشانی نه. او که تاسو د الله په ذات نظر نه ساتئ، نو هره خبره د مصیبت او د تکلیف ته، دا ژوند به د باندې لنډ تنګ شي، تیر به شي ژوند. خدا دې چې لنډ تنګ به تیر شي. نو لنډ تنګ ژوند مه تیروئ، به دا به راځي او ځي به، دا حالات دي، بدلیږي را بدلیږي به، خدای ته به وار نه خطا کوي. الله دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. یو دوه مسلې یو مسله خو دا ده، یو کس سوال دا کړی دی چې زما نه خپه کټ شوې ده او ما مصنوعي خپه اچولې ده، دا لاندې خپه دا مې مصنوعي اچولې ده. نو هغې باندې د مسې به څه طریقې چې زه اودس کوم. یو یې دا تپوس کړی دی د مسې، او بل زه په کرسۍ کې مونځ کوم په اشاره باندې، نو آیا زما مونځ په اشاره باندې په کرسۍ کې صحیح دی؟ دوه مسلې تپوس یې کړی. یو خدا ده چې دا خپه د ګیټۍ نه بره کټ شوي، که د ګیټۍ نه لاندې وي، صرف دا تلی او دا خپه کټ ته او دا ګیټۍ شته، نو په اودس کې خپه انزل دا فرض دي. نو بیا به دی دا خپه مصنوعي لرکۍ او دغه ځای به انځي، دا ګیټۍ کوم ځای چې دی نو دا به انځي، ځکه لږه شانتې خپه شته، د انځلو هغه ځای لږ شته، نو بیا خو انځل فرض دي. او که چېرته د ګیټۍ نه بره کټ وي، نو چې خپه نشته نو اودس هم نشته، انځل هم نشته، مس هم پې نشته، اسم نشته په ده باندې، دا روغه خپه چې دی دا به انځي، او دغه یوه چې ده نو بس د ده نه ساقطه شوی، انځل ساقط شوي دي، نه پې مسه شته، نه پې چې دی نو کلاول شته د هغه بلې خپې مصنوعي، بس ضرورت نشته نه مسې ته او نه انځلو ته. باقي د ده دا سوال دی چې زه په کرسۍ کې مونځ کوم او په اشاره باندې کوم، نو زما مونځ په اشاره باندې ټیک دی. نو دا کوم سړی چې خپه کټي نو خو نور روغ دی که نه، دی خو سجده کولی شي، دی خو رکوع کولی شي، دی به سجده کوي، سجده په ده باندې فرض ده. دا مخکې مې یو ځل ما دا مسله د کرسۍ دا کړې وه. یو سړی دی په کرسۍ کې راشي، را رواني دغلته دغه ځای کې را رواني، دلته راشي په کرسۍ کې کیني، مونځ کوي په اشاره باندې. اوس د ده خو خپې ټیک ټاک دي، دی خو را روان دی، دی خو درېدي شي، قیام خو دی کولی شي. نو کوم سړی چې قیام کولی شي، نو قیام خو فرض دی په مانځه کې، نو قیام به کې ځکه فرض دی. بیا ټیټېدی پورته کېدی نشي، ملا کې دی فرق دی، سجده نشي کولی، سجدې له نشي تلی، بیا په اشاره باندې کرسۍ کېنه، لکه کرسۍ ته پرته ده، ودرېږه څنګه چې نور خلک ولاړ دي دغسې ته م ودرېږه، او بیا چې دی نو رکوع سجده نشي کولی، نو هغه په اشاره باندې وکړه.
خو دا سړی چې دی نو د خو خپه نشته دی صرف ودرېدی نشي نو چې ودرېدی نشي نو کرسۍ کې کېنه خو بیا سجده به کې په اشاره به ته مونځ نه کې ځکه ته رکوع سجده کولی شي نو چې رکوع سجده کولی شي نو دا صورت په بیا داسې وي چې ته کرسۍ کې ناست دی خو چې کله سجدې لځي رکوع لځي ودرېږي به رکوع وکړه بیا سجدې له لاړ شه سجده وکړه چې کله راپاسې بیا کرسۍ کې کېنه بیا ته صرف ودرېدی نه شي خو رکوع او سجده فرض دي نو دا به کې خامخه چې یو سړی نشي کولی نشته او چې نه ته کولی شي نو بیا به کې دا مسله ده خدا چې په اشاره باندې د لمونځ هغه نه دی صحیح دا دویمه مسله ده یو سړی دی د سرو ګوتې یې چولې ده سره حرام دي د سړي دپاره نو آیا د ده مونځ کېږي که نه کېږي نو علماو لیکلي دي چې د سونې استعمال د سرو استعمال د سړي دپاره حرام دی لکه څنګه چې په خېټه کې حرام پراته وي نو علما وایي د ده مونځ نه کېږي نه کېدو دا مطلب چې یعنې هغه فرض خو ترې ساقط شو خو د مانځه ثواب دته نه میلاوي په خېټه کې حرام دي فرض ادا شو مونځ د ده نه ادا شو خو ثواب علما وایي مونځ یې نه کېږي دا مطلب چې یعنې دته ثواب نه میلاویږي په دې مانځه نور هغه فرض ترې ساقط شو نو یو سړی دی هغه حرام کار کړی دی وګوره د سرو ګوته یې چولې ده هلکان ډېره نو چې د سرو ګوته دا چولې ده نو یو حرام کار یې کړی دی لکه د حرامو جامې یې چولې دي حرام یې استعمال کړي دي په بدن باندې نو د ده نه مونځ ادا شو خو دا ده چې په دې مانځه دته ثواب نه میلاویږي یو سړی ګیره خوري نو دا هم حرام کار دی نو چې ګیره خوري او ګیره کټکئ نو د ده مونځ وشو فرض یې ادا شو خو دته ثواب نه میلاویږي دا یاد ساتئ ځکه د حرام کار کړی دی لکه څنګه چې د سونې په ګوته باندې دته په مانځه ثواب نه میلاویږي د ده خېټه کې حرام دي خېټې ته حرام ورچولي د ده مونځ باندې ثواب نه میلاویږي دقسې یو سړي ګیره خریلې ده او ګیره یې کټ کړې ده دته په مانځه ثواب نه میلاویږي حرام کار یې کړی دی دی خو د الله دشمن دی خو الله او پیغمبر سره دشمني کوي نو چې دشمني کوي د دې وجې نه دته په مانځه باندې دی څنګه الله ته ودرېږي چې یا الله زه تا ته ولاړ یم الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي که خبره مې سخته کړي نو خیر دی معافي غواړم سخته ده خو دا ده چې الله ته به پیش کېږو پیغمبر له به مخامخ ورځو د قیامت په ورځ به حوض کوثر باندې په کوم مخ به زه پیغمبر سره میلاویږم چې ما ګیره خریلي او زه ګیره کټ کوم ولې خدای سره او پیغمبر سره دشمني کوم دا حکم دی ټولو پیغمبرانو ګیره پرېښې ده مونږ ولې ګیره نه پرېږدو مونږ مسلمانان یو ځان ته مسلمانان د الله بندگان وایو ځان ته د پیغمبر امتی ویم نو پکار دا ده چې بیا زه چې سره ته خدای او پیغمبر وایي چې هغسې وکړم الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله دې دا څونه مسائل مونږ واورېدل د عمل کولو توفیق پرې راکړي الله دې د خپلې رضا دپاره وګرځوي نام نمود نه دی الله مونږ وساتي ظاهر او باطن دی الله زمونږ د ټولو یو شان کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه سنت کوي خدای مو